بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن ورځ راځو د روټ په اتارټیز یعنې د روټ لیول کمانډز او نن روټ لیول کمانډز باندې کار کوو چې روټ کوم کمانډونه استعمالولی شي او نن روټ کوم کمانډونه استعمالولی شي او بیا څنګه کولی شو چې روټ ته د نن روټ اتارټي ورکوو. اول راځو روټ پیژنو. روټ چې دا موږ په وینډوز کې ایډمنسټریټر کوم چې موږ سره ایډمنسټریټر یوزر وي دا همدغلته په لینکس کې موږ سره روټ یوزر یادیږي. یعنې دغه چې دا ټول ایډمنسټریشن کوي، ټول پاور له همده سره یې دی چې دا یوزرز ته اتارټي ورکوي، یوزرز ته ټول هغه یوزر چې هغه د ده د څه شي لاندې د رولز لاندې کار کوي. نو روټ چې ده په لینکس کې هر یو لینکس چې ده روټ یوزر لري کوم چې ټول د سیستم کنټرولینګ او کانفیګرینګ لپاره کارول کیږي. او بیا دوهم چې دی موږ سره نن روټ یوزر دی چې یو روټ یو نور ټول نن روټ یوزر سي. نن روټ یوزر چې دا هم دا هغه یوزر د کوم چې د روټ یوزر د اتارټۍ لاندې کار کوي او دی چې دا د سپیسیفیک کمانډز یوازې شی کولی سي رن کولی شي دا چې دا هغومره اتارټي نه لري لکه څومره چې روټ لري. روټ کولی شي چې یو نن روټ یوزر ته هم اتارټي ورکړي لکه څنګه چې خپله لري، مګر دی خپله ځان ته نشي ورکولی. موږ دلته لیکلي چې اس بي ان موږ سره په اس بي ان کې چې کوم په دغې فایل کې چې کوم کمانډز دي دا یوازې روټ کارولی شي، بن هم کارولی شي ځکه بن خو بیا د نن روټ یوزر ده نو دا خو حتما هغه کارولی شي، مګر نن روټ چې دی یوازې د بن کمانډ کارولی شي بای ډیفالت چې کله موږ یو نن روټ یوزر جوړ کړو. بیا چې دا سوډو یو کمانډ ده، سوډو کمانډ چې اوس به موږ عملي برخه کې وګورو. سوډو کمانډ چې کله موږ د نن روټ سره دا هم یو اصول لري چې هغه څوک چې د سوډو فایل کې کوم کمانډ ممبرشپ ولري یعنې هغه ګروپ کې ممبرشپ ولري یوازې هماغوی کولی شي چې دغه کمانډ استعمال کړي. سوډو څه شی ده؟ سوډو کمانډ چې دا نن روټ یوزر ته د اتارټي ورکوي، دا قابلیت ورکوي چې هغوی هم د روټ یوزر لیول کوم کمانډز چې دي هغه استعمال کړي. نو دا سوډو کمانډ چې تاسو دلته ګورئ دا د همدغې لپاره استعمالیږي چې موږ نن روټ یوزر ته د روټ یوزر اتارټي ورکړو. د نن روټ یوزر لپاره څه رول څه آپشن ده چې دی باید دغه ولري چې دی بیا وکولی شي د روټ یوزر روټ لیول یوزر دوی هماغه ممبرشپ ترلاسه کړي د دغې او یعنې روټ یوزر لیول کوم کمانډ چې دی استعمال کړي. دی باید د دغې ویل ګروپ چې په کوم کې چې دغه ټول هر څه ممبرشپ چې څوک چې د دغې ویل ګروپ ممبرشپ ولري دوی کولی شي د روټ لیول هماغه کوم کمانډز چې دي هغه ټول استعمال کړي. د ویل ګروپ ممبرشپ به درته څوک ورکوي نن روټ ته؟ دا به روټ یوزر ورکوي. بیا چې د روټ ویل ګروپ چې څوک ممبرشپ ولري ده سره به هم بیا ځینې کمانډز چې هغه به بیا هم دی نشي کارولی چې هغه بیا نور ځینې خبرې راځي چې هغه بیا هلته موږ د روټ یوزر له لارې نه بیا نور اتارټي هم هغه ته ورکوو، خو یعنې ډېر زیات کمانډ چې دي هغه به دی کولی شي چې استعمال کړي لکه یوزر کریشن ډیلیشن همداسې چینجینګ پاسورډ دغسې ډېر زیات کارونه به دی کولی شي چې کله دی د ویل ګروپ ممبرشپ واخلي. نو د ویل ګروپ ممبرشپ چې د واخیسته نو دی کولی شي سوډو استعمال کړي. سوډو چې دی استعمال کړه دی کولی شي چې روټ ته بغیر له پاسورډ نه ننوځي چې دا د دې څه شی ده غټ پاور ده د دې ویل ګروپ. نو دغه چې ده د سوډو کمانډ په واسطه و چې موږ کولی شو نن روټ ته د روټ یوزر روټ لیول یوزر کمانډز پرمیشن ورکړو. بیا چې دا موږ سره په دغه ټرمینل کوم چې د لینکس ټرمینل ده په دغه کې موږ سره دغه کوم سینټکس چې راځي دا په دغه شکل وي په د نن روټ لپاره او د روټ لپاره په دغه شکل وي. دلته به موږ څنګه پیژنو چې دا اوس موږ په هوم ډایرکټري کې یو، موږ همداسې په نن روټ ډایرکټري کې او موږ په روټ ډایرکټري کې یو او بیا موږ په هوم کې یو. هر کله چې دغه علامه راځي دغسې و نو دلته موږ سره دا علامه راځي. دا علامه ضرور ده دا چې دا په هر یو کې که په روټ وي که په نن روټ وي، مګر دغه علامه چې کوم راځي دغه دا تاسو ګورئ دا چې دا یوازې په روټ کې راځي وایي په نن روټ کې وبخئ، او دغه علامه چې ده دا بیا یوازې په چا کې راځي چا سره دا روټ سره راځي. نو نن روټ سره دا علامه راځي او روټ سره دا علامه راځي. بیا د دې دواړو ترمنځ دغه غټ فرق ده او بیا چې موږ دغه کومه علامه چې وینو هر کله چې ډایرکټري کې په دغه ډایرکټري کې تاسو یې یعنې په دې حالت کې تاسو یې نو تاسو په هوم ډایرکټري کې یې
یعنی د همدغې یوزر په هوم ډایرکټري کې تاسو موجودیت لرئ. او کله چې داسې علامه راسي، مخکې مو ویلې چې دا چې دا نن روټ سو او دا چې سو دا چې سو دا موږ سره روټ شو، او روټ لپاره همدغه علامه هم موږ کاروو چې بیا موږ سی ډي روټ سی ډي سلش ووهو، نو باید موږ بیرته روټ ته په دغې باندې یعنې چینج د موږ ډایرکټري چاته روټ ته چینج کیږي. او که چیرته بیرته موږ سی ډي روټ ووهو نو بیا بیرته زموږ ډایرکټري چیرته چینج کیږي؟ دې حالت ته چې بیا موږ بیرته چی ته ورځو، هماغه کوم چې هوم ډایرکټري د هغې ته. بیا دغه چې وو دغه یو څه کمانډونه وو چې اوس بیا دلته موږ عملي کې موږ ګورو. تاسو دلته ګورئ دا اوس ګورئ موږ سره روټ ده، دغلته اوس موږ په هوم کې یو. که چېرته زه اوس غواړم چې دلته له هوم نه وځم روټ ته ورسم، نو دا اوس ګورئ دلته موږ که چېرته ال اس وهو، دلته موږ ته چې په روټ کې کوم کمانډ فایلونه دي دا ټول موږ ته ښیي. او که چېرته بیرته زه اوس غواړم چې بیرته هوم ته لاړ سم، نو زه بیرته داسې روټ وهم، نو دا اوس زه بیرته هوم ته لاړلم. که زه اګزیټ شم له دغې نه د یوزر ته ورسم، نو زه اوس دلته په کوم ځای کې یم؟ په هوم کې یم. که زه پی ډبلیو ډي واخلم ماته څه شی وایي؟ وایي ته په هوم کې، او په هوم کې په کوم یو یوزر کې؟ ته په دغې یوزر کې چې نوم یې تاسو ته ښکاري. نو دغه چې ده زمونږ د هوم ډایرکټري ښکارندوی موږ سره په دغې ټرمینل کې کوي دا علامه. او که زه بیرته اوس همدلته لاړ سم روټ ته، او بیا دلته پی ډبلیو ډي واخلم، نو اوس ما ته څه وایي؟ وایي ته په روټ کې یې، یعنې د دغې یوزر په روټ ډایرکټري کې ته موجودیت لري. نو دا چې و د دغې ټرمینل یو څه معلومات و چې تاسو هیله مند یو چې ورباندې پوه شوي. بیرته نو دلته دا اوس ټول هماغه یو سیستم ده. دلته هم اوس که موږ پی ډبلیو ډي اخلو، نو موږ ته وایي وایي ته څه شي کې؟ ته په سلش روټ کې، معنا ته چې په کوم ځای کې؟ ته په هوم ډایرکټري کې، لکه هلته چې تاسو ته ما وویل چې دغه علامه راغله ته په هوم ډایرکټري کې. که اوس زه دلته راشم، دلته اوس موږ پی ډبلیو ډي والو، موږ ته وایي ته په روټ کې، یوازې موږ ته چې سلش علامه راوځي، ځکه موږ ته سلش چې ښیي؟ روټ ډایرکټري ښیي. ښه، اوس په ګریپ کمانډ باندې دې پسې کار کوو. ګریپ کمانډ چې ده، دغه کمانډ یو مهم کمانډ ده په ټولو کمانډ د نورو کمانډونو په شان. لکه چې دلته موږ لیکلي دي دغه ګریپ کمانډ چې ده دا موږ د سټرینګ میچینګ لپاره استعمالوو. سټرینګ میچینګ موږ سره یو ټکسټ د غواړو چې هغه مشخص ټکسټ په یو فایل کې پیدا کړو، نو زه ګریپ هماغه مشخص کوم چې نیم ده، کوم موږ سره د هر شي نیم وي، موږ سره هر څه ټکسټ وي، نو هماغه موږ لیکو او بیا د هماغه فایل نیم لیکو. نو موږ سره همدغه چې په دغه فایل کې څومره وي دا موږ ته ښیي. چې دغه د شي لپاره استعمالیږي find what become match with the word we give to this within an area. موږ چې په هر ایریا مطلب چې په هر فایل یا ټکسټ هر چې شی فایل یې همداسې ډایرکټري داسې دې څیزونو کې چې موږ سره څومره ټکسټ یې، نو د دغې میچینګ لپاره موږ یو ورډ ورکوو ورته چې په دغې ورډ سره هر څه میچ شول دا ما ته را پیدا کړه. چې اوس یې موږ عملي برخه دلته کوو. عملي برخه یې داسې کوو، موږ سره موږ ګورو ال اس ګورو، موږ دې چې نه ځو چېرته روټ ته ځو. ال اس ګورو موږ سره دلته د علي په نوم یو دانه چې ده فایل ده، همداسې دلته دا ګورئ دا نور فایلونه دي. زه دغې علي ته ننوځم چې د علي کې ما سره څه شی دی، زه وي آی وهمه علي ته ننوځم. علي کې چې تاسو ګورئ دغه کمانډونه دي موږ سره. دغسې نور شیان موږ لیکو. دلته بیا بوک لیکو، او دې څخه وځو. اوس ورته وهمه، ورته وایم چې ما ته څه شی که ګریپ که بوک په چي کې په علي کې. نو تاسو ګورئ چې موږ ته علي کې بوک موږ هلته څلور ځلې موږ بوک ورکړه. که چېرته اوس زه وګورم دلته موږ سره په علي فایل کې څو ځلې بوک و؟ یو، دوه، تاسو ګورئ څو ځلې ده؟ څلور ځلې دا بوک کتاب ده، یعنې دغه د بوک نیم ده. نو موږ ته څلور ځلې وښوده. او که زه بیرته
دلته ورکمه چې دس ماته پیدا کا ګریپ کا دس په الي کې نو ماته چې وایي وی دس یوازې چې ده یو ځل ته راغلی دلته ریپیټ شوی ده بیا همداسې دغه چې و دا د ګریپ کمانډ یوزینګ و کولی شئ تاسو دلته مونږه ls ووهو مونږ سره نور کمانډونه هم شته ده vi فایل 1 کما دلته ګورئ دلته هم مونږ سره افغانستان ده دلته ها تاسو ګورئ چې ما بیا دوه ځلې یعنې درې ځلې شو مونږ ولیکه اوس چې دا وځو دې ځای نه بېرته چیک کوو ګریپ کوو مونږ ته افغانستان یوازې یو ځل ولې وښوده ځکه هلته مونږ یوازې یو ځل دا چې دا کیس سنسیټیو د حالت ده دلته به اوس دغه ووایو چې ما تاسو ته غوښتل چې دغه در وښیم چې دا څنګه داسې وکړله اوس د دلته د ګریپ سره مونږ ځینې نور کمانډ استعمالو چې مونږ کیس سنسیټیویټي ایسته کړو ورنه ورته وایو چې دغه افغانستان که چېرته په هر رقم که په کپیټلو یا په سمالرو په هر یو باندې چې دا شروع شوی نو ته دا ماته شی که ته ماته ګریپ که ده د دغې لپاره ځینې نور کمانډز دي چې هغه مو اوس دلته تاسو ګورئ چې اول ګریپ آی د یوز ټو اګنور د کیس ناٹ سنسیټیو یعنې نه سنسیټیویټي ایسته که اوس دلته ګورمه سنسیټیویټي ایسته کومه هایپن آی ورکوم ماته څو ښیي دوه ځلې ښیي پام همدا که زه دلته وی آی کم فایل 1 دغلته چې دا کوم افغانستان چې موږ لیکلی دا غلط ده نو ځکه یې دا موږ ته روام نه خیسته تاسو ګورئ دغه موږ ته ځکه راونه اخیستل که چې هغه غلط اوس ګورئ اوس موږ ته چې کیس سنسیټیویټي ورکې ختمه کړه زه اوس بیا ورځمه ګریپ ورکومه خو دا ځل بیا هم کیس سنسیټیویټي نه ورکومه ښه دا ځل ورته موږ کمانډ هم ورته ونښود فایل 1 ورکو دا ځل ګورئ تاسو چې یوازې دوه ځلې موږ ته وښود ځکه موږ سره دوه ځلې هماغه کیس سنسیټیویټي نشته ده نو ځکه موږ ته دوه ځلې ښیي نو کیس سنسیټیویټي چې موږ ده دلته موږ هایپن آی چې ورکو دا موږ سره کیس سنسیټیویټي ایسته کوي تاسو دلته ګورئ چې دا موږ څه لیکلي دي یوز ټو اګنور د کیس ناٹ سنسیټیو یعنې کیس سنسیټیویټي ایسته کوي او سنسیټیویټي نه پرېږدي دوهم چې دا هایپن ان راځي ګریپ هایپن ان یوز ټو شو لاین نمبر دا چې دا موږ سره چې کوي دا موږ ته لاین نمبر ښیي دلته که چېرته موږ هایپن آی هم ورکو هایپن ان هم ورکولی شو نو دا ګورئ موږ ته چې وایي یو اته نهه ګورئ هغه مشخص نمبر موږ ته ښیي داسې نه چې دا خپل نمبر خپل سیکوینس ښیي دا د هماغه د هلته چې په کوم نمبر باندې په کوم لاین کې دا هماغه لاین ښیي لاین نمبر دا ښیي هایپن ان چې شه سو لاین نمبر ښیي نو دا چې و دا د دوهم کمانډ سو دوهم فیچرز هم دغې لپاره بل چې دا او شو اونلی آکرنس موږ ته ښیي معنا چې شی اوس پوره لین تا ته نه ښیي لکه څنګه چې اوس هلته موږ پوره لین ورکوو او هومره لین دا نه ښیي اوس ګورو دلته چې دا او هم ورکوو ګورئ تاسو اوس ګوره هلته موږ ته اول سر کې که تاسو وګورئ موږ چې کله او نه ورکوو موږ ته دلته this is form دغه چې هر څومره په دغه لاین کې که څومره ډیټا وه هغه یې ټوله ښودله خو که چېرته موږ غواړو چې نه ماته همدغه مشخص نمبر دغه کوم چې زه ورکوم دغه نوم ماته پکار ده نو دا موږ ته چې ښیي یوازې بیا او ورکوو ماینس او یعنې ماته نور اګنور که څومره ډیټا چې ګاربیج یا دغسې هر څه چې ورته ووایو نو هغه ماته اګنور که یوازې هماغه مشخص نیم چې زه درته ښیم د هماغه وښیه نمبر یې وښیه او هماغه څومره چې د دې شمېر ده دا ټول راته وښیه نو دا بیا څنګه کوي بیا هماغه ستا ته کوي نو دا چې سو دا د او کار شو اوس چې دا او ده بیا وي ده وی او پسې وی ده وی چې دا اګنور دس ورډ زه ورته وایم د افغانستان نه بغیر ماته هر څه وښیه اوس که زه دا ورکړم نو ماته به ټول چې څومره لاینونه وي دا به ټول راته ښیي ځکه موږ خو ورته وویلې چې دغه اګنور که یعنې نور چې څومره دي هغه وښیه داسې معنا شوله نور چې څومره وي هغه به حتما ښیي او د هغو ټولو به بل چې شی ښیي د هغو ټولو به
هغې کې به دا کیس سنسیټیویټي نه ګوري، هلته به دی ټول موږ ته لاین نمبر ښیي او بل به دی څه کوي هلته به هم دا اکرنس، دلته اوس اکرنس موږ سره هېڅ معنا نه لري، دا به ایسته کوو. اوس ګورئ تاسو داسې وکړه که چېرته اکرنس ورکړو ځکه دا خو موږ د دې لپاره ورکوو چې موږ ته یوازې یو څه، اوس ورته موږ یو څه ښودلی نه ده ځکه یې موږ ته هېڅ هم ګورئ ونه ښودل. که او ورکړو او چې دا هلته څه معنا نه ورکوي او باید موږ ورنکړو ځکه موږ ورته وویلې چې اګنور کړه دغه دا څه چې زه در کوم. که او ورکړو معنا اکرنس کې هېڅ موږ نه دي ورکړي نو ځکه به هغه موږ ته څه کوي. اوس که او ورنکړو نو بیا موږ ته څه کوي، بېرته هماغه کوم ډیټا چې هماغه موږ ته ښیي. افغانستان یې اګنور کړه، افغانستان اوس هماغه مشخصه ډیټا چې زه غواړم دغه اګنور کړم یو څه ورنه، نو دلته موږ څه کوو او کاروو. او که اوس دلته موږ وی کاروو ورونو دغه چې یو څو کمانډ و د ګریپ په اړه چې تاسو ورباندې پوه شولئ چې ګریپ سره بیا موږ ماینس آی ماینس ان ماینس وي او ماینس او چې هر یو خپله معنا لرله. اکرنس هم د سنسیټیویټي هر یو دغه د سرچینګ لپاره استعمالیږي چې موږ غواړو یو خاص ورډ څه کړو میچ کړو او سرچ کړو په یو ایریا کې یا په یو فایل کې یا په یو ډایرکټري کې د هر څه کې چې تاسو غواړئ چې دا سرچ کوي د میچینګ په واسطه، نو دا څه کوي پیدا کوي. بل چې دا یو څو کمانډ نور هم وایو چې یو ls هایپن ال ده، دغه چې ده دلته دا یوازې همدغه لیست موږ ته ښیي په شارټ فارم کې، یعنی په شارټ فارم کې مطلب چې ده او هغه لانګسټ فارم یې ښیي خو دلته موږ ته هیډن فایل نه ښیي. ls هایپن ال هایپن ال هایپن ال چې هر کله موږ وکارو دلته چې کوم یو فایلونه دي دغه د دغې دغه پرمیشن داسې د دغې دغه آنر هماغه یوزر همداسې آنر د دې کوم ګروپ چې ده دا ښیي، همداسې ټایم سټمپ یې ښیي چې کله دا چې ده د دې کریټ شوې ده دا ښیي. بل چې ده ls هایپن ای ال ده، هایپن ای ال چې ده دلته موږ ته دغه ځینې هیډن فایلونه ښیي. هیډن فایل موږ څنګه پیژنو، هر کله چې کوم فایل په ډاټ باندې شروع شي دغه موږ سره هیډن فایلونه دي په کوم باندې چې هیډن یعنی موږ ته نه ښکاري، لکه مخکې چې تاسو ته ما وویلې چې موږ په همدغه یوه ډایرکټري کې ls هایپن ال وهل نو هلته یې موږ ته څه ښودل دغه هیډن فایلونه یې نه ښودل، مګر چې کله موږ هایپن ای ال وښوده بیا نو موږ ته دا هم وښودل. نو دغه چې ده دغه همدغسې بل د دې لپاره بل ورډ بل کمانډ هم شته ده چې هغه یوازې موږ ای وهو. هیډن فایل موږ ته ښیي خو موږ ته یې څه مه ښیه داسې په لانګسټ فارم کې موږ ته مه ښیه. دلته وګورو نو دغسې په څه کې په شارټ ډول یې موږ ته ښیي. دلته ګورئ تاسو نو دا موږ وویل چې په ډاټ باندې هر ډایرکټري شروع شوې وه یا هر فایل شروع شوی نو موږ سره هیډن یې که فایل که ډایرکټري دا موږ سره هیډن دي. لکه دلته تاسو ګورئ دا مخکې موږ ته نه ښکارېدل، اوس بیا زه دا ووهم نو ګورئ تاسو هغه د ډاټ فایلونه یو هم نه ښکاري. نو دغه چې و یو څه نور کمانډ و او د ګریپ نن موږ وویل همداسې موږ ساینټکس او ټرمینل وویل، همداسې روټ او نن روټ یوزرز چې کوم اتارټي لري. انشاءالله په راتلونکي کې به په دې کار وکړو چې څنګه موږ بیا کوو. لکه سوډو چې موږ اوس کاروو سوډو پاس ډبلیو ډي، تاسو ته ما وویل چې سوډو څنګه کار کوي. سوډو زه داسې کاروم پاس ډبلیو ډي، زه ورته وایم چې د دغې دلته موږ په روټ کې یو، دلته موږ ته د سوډو د کارولو ضرورت نشته ده. زه روټ نه وځم دلته راځم ځکه هلته موږ کولی شو سیده هر څه هر کار وکړو، خو دلته زه سوډو کاروم. دلته ما ته څه وایي وایي دغه سوډو چې دا کارول کېږي د دې لپاره چې ځینې مشکلات ورباندې حل شي. تاسو که دغه کاروئ نو دا چې ده تاسو باید د خلکو قدر وکړئ، همداسې د چا پرایویسي ته خطر ونه رسوئ، همداسې تاسو چې هر څه کوئ باید فکر وکړئ. همدغسې درته وایي وایي دا چې دا غټ پاور ده، تاسو لږ ریسپانسبیلیټي ومنئ، درسره پام کوئ دې ته. نو دلته زه اوس که پاسورډ ورکړم ما ته وایي وایي دغه کوم یوزر چې ده دا په سوډور فایل کې نشته. تاسو ته ما مخکې مو ویلې هر یوزر چې په دغې فایل کې نه وي یعنې د ویل ګروپ ممبر نه وي نو هغه نشي کولی چې سوډو کمانډ وکاروي. نو انشاءالله په دې باندې بیا موږ کار کوو چې څنګه موږ یو همدغسې یو دا ګروپ چې ده دا د سوډور فایل دلته ګورئ زه غواړم دې ته د چې د سوډور فایل اتارټي ورکړم یعنې د ویل ګروپ ممبرشپ ورکړم خو زه نشم کولی. نو زه باید چېرته لاړ شم
اول روټ ته لاړ سمه، لکه ما تاسو ته وویلې چې دی هیڅ هم نشي کولی. نو زه دلته روټ کې هماغه کمانډ ورکوم او نو دلته تاسو ګورئ که موږ چېرته لاړ سو دلته که اوس ګورو موږ د ویل ګروپ ته راسو. په ویل ګروپ کې تاسو ګورئ دلته د دغې هر څه په اړه بیا انشاءالله خبره کوو. په ویل ګروپ کې موږ دې ته څه شی ورکړو؟ ممبرشپ ورکړو. نو دلته اوس که وګورو چې موږ آی ډي دا وګورو دلته څه شی ښیي موږ ته دا د دې ممبرشپ ښیي. دا آی ډي موږ مخکې هم د دې په اړه ویلي وو چې آی ډي موږ ته څه شی راښیي، موږ ته د دې یوزر په اړه هماغه معلومات راکوي چې دا د کوم یو ګروپ ممبر ده، کوم یو ممبرشپ لري. همدغسې د دې جي آی ډي ګروپ آی ډي څه شی ده، یو آی ډي، یونیک آی ډي، د دې دغه ټول معلومات موږ ته آی ډي راکوي. آی ډي نه وروسته موږ یوزر نیم ورکوو. نو دا چې و دا موږ سره د سوډو کار و. اوس که چېرته موږ ورڅخه ځینې وخت چې دغسې اصول موږ یو وارې اپلای کړو نو دا سمدستي کار نه کوي، کیدای شي اوس هم دغه کار ونه کړي، خو کار یې وکړ. کرنټ پاسورډ ورته راکړه، کرنټ پاسورډ ورکومه، بیا نیو ورکومه. ښه دا چې دا دغسې ځینې وخت کار نه کوي نو ما درته ویلې چې لږ مشکل ورکوي، بیا انشاءالله په دې کار کوو. خو موږ دې ته د هغې ممبرشپ ورکړو، دې کې اوس موږ کولی شو سوډو وکاروو. دا ګورئ اوس هم کار نه کوي. نو انشاءالله په دې باندې بیا کار کوو. موږ د سوډو ممبرشپ باندې تاسو پوه شولې چې د سولر فایل ته موږ څنګه ممبرشپ ورکوو. هماغسې ویل ګروپ کې موږ دا داخلوو او دغسې بیا دا کولی شي چې هماغه د روټ یوزر ځینې کمانډونه چې اکثریت کمانډونه دي هغه وشي کارولی. د نن ورځې لپاره همدومره باندې اکتفا کوو. هیله مند یو چې یو څه مو زده کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.